څنګه چې وینئ نن د شتاخوست نوبت راغی د مونشن شتاخوست او زه دلته راغلی یم. واقعیت دا د ژمي ماحول دی، ژمی شروع شوی دی دلته او د دولت لخوا دغه لوبه لګیږي د ژمي لخوا. نو دا ډیره ښه ده، خلکو لپاره سرګرمي ده او دولت لپاره عاید دی او د ښار هغه ښکلا پکې راوځي. او یو سهولت دا دی چې دلته ترنونه راځي، لاندې ځمکې لاندې ترنونه او دغه شتراسبان او د دغه ځای نه چې تاسې وینئ دغه ځای نه ټکټ یې خلک اخلي او دننه یې راپرېږدي او هغه ځای کې یو سکورټي دی ذیښه هغه کنټرول کوي د ټکټونو، بیا دننه یې راپرېږدي. هر یو چې ستړی شي بس نور وسه نه وي د ده ځای د لوبې، بس له دې ځایه ځي. او نور ولاګران هم زه ګورم چې ویډیوګان له دې ځایه اخلي او جوړوي، څوک یې ټیک ټاک ته جوړوي، څوک یې یوټیوب ته جوړوي، خو زه یوټیوب ته جوړوم. نو رقم خلک دي دلته درګه دا لوبې کوي او دا د خوشحالۍ ځای دی. افغانان دي البته ولاګران. نو ښه ده چې له دې هغه نه ووځي. ښه چې دا مخامخ ځای وینې دا بانوف ته لاره تلې ده، منشن او بانوف ته. دا ماحول دی. او د خیره سره مونږ به لاړ شو نور ولاګ ته به ادامه ورکو، همداسې سلو نو توکل په خدای. هیله ده چې تاسې مونږ سره پاتې شئ او د دې ولاګ نه خوند واخلئ. دا زه له دې پاسه راکښته شوم، دلته نو مختلفه خلک راځي، ښه خلک، بد خلک. دا د ښار مرکزي هغه اډه ده زموږ ستاسې په لهجه کې او خبرو کې. دلته رقم خلک راځي، تاسې وینئ. ودرې زه تاسې ته وښیم، دا خپل هغه شتاخوست دی او دلته خلک سیلانیان راځي او تاسې دغه شاته وینئ، دلته یې کامره نصبه کړې ده، مصاحبه کوي خلک. نو دلته په زرګونه څه چې پلکونه د ورځې خلک کته او پورته کېږي. هر سړی خپل تلیفون کې ځان له یو یادګاري شیان اخلي. دلته رقم خلک را رواني. دلته مصاحبه اخلي، نه پوهېږم ټیک ټاک لپاره اخلي که د یوټیوب لپاره، خو اخلي. نو افغانان دلته بیخي زیات دي، نامخدا دي او زمن کې ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. دلته هر رقم خلک شته، خو خلک هغه خپل احساس چې ده یا په معمولا ډول داسې احساس چې خلکو ته نفرت خپروي، لکه موږ تاسې ورته تعصب وایو، هغه نشي په عام ډول باندې نشي ویللی او نور خلک په عامه توګه ژوند ښه کولی شي. دا د میوې دوکان او په زرګونه څه چې پلاکونه خلک دلته درګه ده اوس ښار منځ کې ګرځي. تاسې هم لیدلی شئ. او رښتیا نن یو شی چې زه تاسې ته ویللی شم، نن 28 د دسمبر د 2015 دی، نو کال هم درګه ده د اخري شیبو کې ده او خلک واقعا له کورونه راوتلي دي او دلته څوک سودا اخلي، څوک په چکر راوتلي دي. همدا د 2015 کال اخري ورځې دي. څوک غواړي چې د نوروز لپاره د ځای نوروز یا کرسمس لپاره نوي شیان واخلي او شیان وپیري. دا ډېر ښه خبره ده. دا هغه ځای دی چې خلک ته لکه میډیا مارک او زاتور
نو د زاتورو میډیا مارک دلته دي او له دې ځای نه په عامه توګه باندې هر رقم سودا او هر شی چې ضرورت دي سړي اخلي. زه هم کرا مخ په کاته روان یم، تاسې موږ سره پاتې شئ، موږ به تاسو ته د ډېرې ښې ویډیوګانې واخلو او هغه مکمله توګه باندې به د ښار مرکز تاسو ته وښیو. دلته د کالي او د شیان خرڅي، کالي او جمپر او شیان. او دا ځای نو تقریبا د منشن یا د بایرن هغه زړه دی، زړه یې ورته ویللی شو، ځکه چې دلته هر رقم دوکانونه، هر رقم شیان، هر رقم رستورانتونه، سودا، هر شی تاسې له دې ځایه پیرلی شئ. نو واقعا اوس داسې ځای ته برابر شولو چې تعداد د خلکو بیخي ډېر ده او لاره ته بیخي خلکو بنده کړې. تاسو دا ویډیو کینې د راسته اړخ طرف یاره په دغه خو زه ته نن ورځې پوه نه شوم چې دا حلال دي که حرام دي، خوړل یې څنګه دي، او چې د ښار ته راشي بیا د بوی راوخیږي. خصوصا دا بیا دغه د اکتوبر فست په میله کې پیدا کیږي او کرسمس کې دغه میوه ورته وایي، خو دا څه شی دي نوم مې راته نه راځي او دا همدلته یي. نو خلک یې هغه ده خرڅوي، فکر کوم ښه ګټه هم لري ځکه چې ډېري خلک همدلته هم دغه شی خرڅوي. او زه مخ په کاته روان یم، د شته خوست او د مارین پلس ترمنځ یم، مخ په کاته روان یم. زما په شانتې نور خلک هم ویډیوګانې اخلي او زما په شانتې نور هم خلک لرګه د ویډیو جوړوي، تنها زه نه یم. دلته یو شی چې ده د آلمان کې اروپا کې د ویډیو اخیستل او دا کارونه ډېر نورماله دي، ډېر عادي دي، څوک چاته ډېر مزاحمت نه کوي. زمونږ وطنو کې که چېرته کامره سړی راوباسي ټول خلک ورته ګوري او بس. تاسو ته یو جالبه شی وښیم دلته. دا د هغه نه سیمونه د سړي مجسمه جوړه کړې او یو یې له یو خوا نه نیولی، یو یې له بله خوا نه. دا د کرسمس ونه ده او د وختو کې په د ژمی دی، لکه په د وختو کې زرګونه ونې داسې په بازار کې. موږ به لاړ شو داسې دوره به ووهو، وبه ګرځو را وبه ګرځو. اگر چې ډېر بیروبار هم دی، ډېر زیات بیروبار دی او ویډیو اخیستل ډېر سخته دي، خو دا د 2025 کال آخري شیبې دي. راځئ نن یو نوې لاره، یو نوی ځای به وازمایو. په دغه لاره تر اوسه زه د ټول عمر کې نه یم تللی، فکر کوم او که تللی یم ماته یاد نشي. هغه ځای کې چې زه وم هغه ځای کې ویډیو اخیستل واقعیت سخته وه. دلته رستوران دی، که چېرته وږي شوئ یا تږي شوئ دلته ځای کولی شئ خوراکه وکوئ، خو زه نه پوهېږم چې حلال به یا حرام به وي. اوس نو دا پوښتنه بیا تاسې د خپل هغه نه وکوئ، رستورانت والا نه.
او دلته که تاسې د پولیسو مرستې ته اړتیا لرئ نو د پولیسو سره اړیکه ونیسئ تاسې سره مرسته کوي دا د مرکزي ښار پولیس دي او که چېرته تاسې مرستې ته اړتیا لرئ له زوره چې ډېر بیروبار وه زه په دې لاره راغلم څنګه چې تاسې ویډیو کې وینئ دلته بیخي زیات د پولیسو ګاډي دي موټر دي او دلته مرکز دی فکر کوم دغه دروازه ده خو خدای نه شکر باسو چې دوی سره زموږ هېڅ کار نشته دی او نه کوم هغه شته کومه خبره دا تر ټولو بهتره خبره ده دا تعمیر چې تاسو زموږ خوا کې وینئ دا کېدلی چې دې کې خلک هم بندي اوسېږي او د میاشتو د کلونو ځکه چې بندي خانه همدغسې ځای کې وي که نه کېدای شي همدغسې یو خلک پکې اوسېږي معلومات یې نه کېږي اکثر زه د خپل ویډیوګانو ووایم ځکه ما ډېر زیاتې ویډیوګانې اخیستې دي هغه هم وخت چې مې زړه په تنګ کې خپلې ویډیوګانې ګورم ما ته معلومات نه کېږي چې کومه ویډیو مې کوم ځای کې اخیستې ده نو سړي چې ویډیوګانې زیاتې شي او تجربه په یو کار کې زیاته شي بیا پوهېږي چې کوم ځای کې زما غلطي ده او دا باید اصلاح شي مخکې به ما ویډیوګانې راځئ زه تاسو ته دا ځای وښیم دا ځای وښیم هغه مشخص هغه ادرس به مې نه ورکوو اوس ما نه خپل هم غلطي شوي دي خو زه بل کوشش کوم چې ټول ادرسونه صحیح ورکړم او ټول هغه مغه ځای کې چې زه قدم وهم همغه ځای تاسو ته په ویډیو کې راواخلم دا ځای تاسو وینئ دا ځای د ځای کې اوړی خلک راټولېږي دلته ډېره ښه شرشره وي اوبه وي بس خلک ناستې قیسې کوي یا ملګري سره یا خپل انډیوال سره د ورځې په سلګونه خلک دلته راځي او دې ځای نه لیدنه کوي او تاسو د شاته کلیسا چې وینئ دا دومره لوړه کلیسا ده چې حد نه لري زه تاسو ته په ویډیو کې راواخلم وینئ چې څومره لوړه ده د لوړوالي بیخي حد نشته څو زیلي مې ته راواخیستله دا و د ځای ویډیو انشاءالله ګورو چې نور هم مخکې څه راځي ویډیو به ډېره اوږده شي خو دا 20 دقیقو نه ویډیو زیاته ښه هم نه وي دلته
د شاته تاسې وینئ دلته مذهبي خلک زیات راځي اگر چې دونه داسې وخت راغلی چې مذهب کیسه کې څوک نه دي دونه که مسجدو ته هم سړی ورشي څوک پکې نه وي دونه د ملا خبرو ته څوک غوږ نه نیسي او که کلیسا ته هم ورشي څوک د ملا خبرې ته دونه غوږ نه نیسي د ده ځای دغه نو هغه دوره تلې ده چې خلک به د ملا او د هغې خبرې ته خلک غوږ نیوه او بس که سمه وه که غلطه وه ملا به ورته ویلې بس خلک به پرې تلل اوس د انټرنیټي دوره ده ټول خلک پرمختللي ملکونه ټکنالوژي ده او ټکنالوژي نه ګټه اخلي له یو کس نه ګټه نه اخلي چې یو کونج کې ناست دي تنها خپله د زرګونو کالو مخکې قصې اوس خلکو ته بیانوي اوس څوک هغه شیانو ته غوږ نه نیسي او دا ښه خبره هم ده ځکه چې نوی عصر دی نوي عصر سره نوي نوي شیان راځي او نوي شیانو سره نوې تجربې پکار دي نو دا ژوند دی موږ تاسې نشي کولی چې 2000 کاله مخکې قصې مخکې راواچوو هماغه 2000 کالان مخکې فکر اوس عملي کړو نو دا تر ټولو ښه خبره ده چې سړی یو نوی فکر او نوی ذهن سره بس سړی هغه وکوي عمل وکوي